د خلفاء الراشدین د سیرت لسمه فته. محترم ورونو، په تیره نهمه فته کې موږ د قادسیې د جنگ د دوهمې ورځې حالات بیانول چې د هغې جملې څخه مو د ابو محجن الثقفي رضی الله تعالی عنه په قصه شروع وکړ، خو هغه قصه پای ته ونه رسېده. نو اوس به یې د هغه ځای څخه را شروع. ابو محجن الثقفي رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په کور کې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په امر بندي و، او هلته د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې دغه شدید جنگ جریان درلودی. ابو محجن رضی الله تعالی عنه په دې سبب بے قرار و چې مسلمانان جنگیږي او دی په دغه جنگ کې حصہ نشي اخیستلی. نو یې د سعد رضی الله تعالی عنه وښځې ته عجز او زارۍ کولې چې ما الکه چې جنگ ته ولاړ شم او دا وعده در سره کوم که ژوندی پاتې شوم بیرته به دغه خپل بند او زنځیرانو ته راځم. د ښځې هم زړه پر وسوځل سو او دی یې د هغه بند او زنځیرانو څخه خلاص کړي. ابو محجن رضی الله تعالی عنه هم د دې دپاره چې څوک یې ونه پیژني مخ وپیچي، یا زموږ په اصطلاح مول یې ووهه او فورا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پر آس چې بلقا یې ورته ویل سپور سو او د مسلمانانو د لښکر و میمنې ته یې ځان ورساوه. هلته یې د فارسیانو د لښکر پر میمنه حمله وکړه او ډېر کسان یې ووژل. بیا د مسلمانانو د لښکر د شاله طرفه ورغلی او د فارسیانو د لښکر پر میسره یې ډېره شدیده حمله وکړه. فارسیان یې داسې وژل چې چا یې مثل نه و لیدلی. مسلمانان په تعجب کې دي چې دا څوک دی. څوک وایي دا د هاشم د لښکر څخه یو نفر دی چې د شام څخه راغلی دی. څوک وایي دی په خپله هاشم دی. سعد رضی الله تعالی عنه چې د یوې قلا د بام څخه ورته ګوري هغه وایي که ابو محجن بندي نه وای نو به مې ویلی چې دغه نفر ابو محجن دی او دغه آس چې دی پر سپور دی بلقا دی. ځینو کسانو بیا ویل دا خضر علیه السلام دی او ځینو مسلمانانو بیا ویل که موږ ته دا نه وای را معلومه چې ملائکې مستقیم جنگ نه کوي نو به مو ویلی چې دا ملائکه ده چې جنگ کوي. کله چې شپه تاریکه سوه او جنگ آرام سو، ابو محجن رضی الله تعالی عنه بیرته د سعد رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او پښې یې په هغه خپلو زنځیرانو وتړلې. د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ښځې پوښتنه ځینې وکړه چې ته پر څه شي بندي یې؟ ده وویل د یوه شعر په سبب چې ما ویلی دی، او بیا یې هغه شعر ووایه: اذا مت فادفني الى اصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها ولا تدفني بالفلاة فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. ورونو، د دغه شعر د مقصد د پوره پوهېدلو دپاره باید ووایم چې ابو محجن الثقفي رضی الله تعالی عنه د طائف اوسېدونکی او لږ موده دمخه مسلمان سوی و. څرنګه چې یې د کفر په وخت کې د شرابو سره عادت درلودی، نو په اسلام کې به هم کله کله د شرابو تعریف ځینې وسو او کله کله به یې داسې شعر ووایه چې په هغه شعر کې به یې د شرابو سره علاقه څرګنده او ښکاره سو چې دغه شعر یې هم د هغې جملې څخه دی او د شعر ترجمه یې داسې ده: که زه مړ شوم ما د انګورو د تاک و څنګ یا بغل ته ښخ کړ چې پس له مرګه به د هغه ریښې زما هډونه را اوبوي. ما په دشت کې مه ښخوئ ځکه زه بیریږم چې پس له مرګه به یې څکه ونه کړم. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د دغه شعر د ویلو په سبب ابو محجن بندي کړی و. خو ابو محجن رضی الله تعالی عنه په دغه طریقه سره د جنگ میدان ته ولاړی او بیرته راغلی. خیر، شپه تېره سوه او په سهار کې د سعد رضی الله تعالی عنه ښځه و سعد ته ورغله او د ابو محجن رضی الله تعالی عنه په قصه یې خبر کړ.
سعد رضی الله تعالی عنہ ابو محجن د هغه بند څخه خلاص کړ او ویل ورځه تر دې وروسته به زه هیڅکله تا ته په خبرو جزا در نه کړم څو هغه کار دې نه وي کړی. یعنې که دې شراب وڅښل بیا نو جزا درکوم، خو په تشو خبرو یا د شرابو په صفت کولو سره جزا نه درکوم. مګر ابو محجن الثقفي رضی الله تعالی عنہ وویل په والله زه به تر نن ورځې وروسته هیڅکله په خپله ژبه سره د دغه خبیث شي تعریف او توصیف ونه کړم. خیر په نیمه شپه کې دوه لښکره سره جلا سوه او دغه شپه د سواد په نامه وبلل سوه، ځکه ډېر قتلونه سوي وو. د مسلمانانو په لښکر کې ښځې د شهیدانو په ښخولو او د زخمیانو په علاج مشغوله سوې، مګر فارسیانو خپل مړي پر هغه ځای پرېښول، نه یې ټول کړه او نه یې ښخ کړه. د سواد شپه هم تېره سوه. د جنګ په درېیمه ورځ هاشم راورسېدی، خو تر اوسه دا د مسلمانانو لښکر او د جنګ میدان ته نه دی رارسېدلی. قعقاع رضی الله تعالی عنہ چې د هاشم پر رارسېدلو خبر سو، نو یې د ځان سره یوه جنګي نقشه جوړه کړه او هغه نقشه یې د نفرو په واسطه هاشم ته ورولېږل. هاشم هم د قعقاع په دغه فکر او نقشه قانع سو او هغه نقشه یې په داسې ډول عملي کړه. هاشم په یوه وار د خپل ټول لښکر سره نه راغلی، بلکې یوه ډله یې پر داسې لار راولېږل چې ټوله خاورنه مځکه وه. ویل دوړې جوړې کړي او تکبیرونه وایاست. دغه ډله د شام له طرفه په دوړو کې د مسلمانانو و لښکر ته ورهیده او په لوړ آواز تکبیرونه وایي. فارسیان په بیړه ورته ګوري. په پرون کې قعقاع رضی الله تعالی عنہ د شام څخه راورسېدی، په فارسیانو یې هغه عجیب کارونه وکړل او اوس د شام څخه بله ډله راغله. فارسیان وبېرېدل. لږ وخت وروسته بله ډله پر دغه قسم رارهیده. اصلا هاشم خپل لښکر پر کوچنیو ټولیانو ویشلی و. اوس هغه ټولیانې چې په دوړو کې شمېر او عدد نه معلومېږي رارهیدي او تکبیرونه وایي. فارسیان وارخطا سول چې دا څه حال دی؟ لښکر پس له لښکره د مسلمانانو د کومک دپاره د شام څخه راځي. دغه نقشه او مشوره قعقاع رضی الله تعالی عنہ و هاشم ته ورلېږلې وه چې مقصد یې د فارسیانو بیرول او هاشم هم په ښه طریقه سره عملي کړه. خیر د درېیمې ورځې جنګ شروع سو او نن بیا فارسیانو فیلان ورسره راوستلي دي. اوس مسلمانان کوشش کوي چې فیلانو ته د شا له طرفه ورسي او بیا یې ټانګونه او تسمې وروشکوي، مګر کفارو نن د فیلانو د شا او مخ دواړو طرفو ته فیلوانان سپاره کړي دي چې د شا له طرفه هم د فیلانو ساتنه او حفاظت وکړي. په تېر جنګ کې یوازې د مخ له طرفه د فیلانو ساتنه کېده، مګر نن د دواړو طرفو څخه ساتل کیږي او د هغو سپرو خلکو له طرفه په مسلمانانو کې قتل او وژنه شروع شوه. پر فیلانو سپاره خلک لوړ دي، مسلمانان نه ورسېږي، خو د سپرو خلکو له طرفه مسلمانان په اوږدو اسلحو وهل کیږي. نو ځکه نن بیا په مسلمانانو کې قتل ډیر سو. خلق وسعد رضی الله تعالی عنہ ته ورغله چې کومک مو وکړ. فیلانو په عذاب په دغه ورځ سعد رضی الله تعالی عنہ په خپل جنگ نه کاوه، ځکه په بدن کې یې سنجقۍ راپورته سوي وې. حتی په ټوله بدن کې یې داسې ځای نه و چې هلته د دانه یا سنجقۍ نه وي پوره راختلې. پر آس یا اوښ نسي سپرېدلی، بلکې کښېنستلی هم نسي، فقط پړ مخې به پروت و. نو په دغه ورځ سعد رضی الله تعالی عنہ د یوې لرې او زړې قلعه چې څوک نه پکښې اوسېده پر بام پړ مخې پروت دی او بالښت یې تر ځیګر لاندې کړی دی. څرنګه چې سعد رضی الله تعالی عنہ د سترګو په لیدلو کې ډېر تیز او قوي و، سعد رضی الله تعالی عنہ به د ډېرې لرې مسافې څخه یو انسان لیدی او دا ورته معلومېده چې څه شی یې په لاس کې دی. نو د هغه قلعه د بام څخه جنگ ته ګوري او د اوامرو په لېږلو سره جنگ اداره کوي. سعد رضی الله تعالی عنہ یې ویني
چې فیلانو په مسلمانانو څه کارونه وکړل. کم وخت چې خلقو و سعد رضی الله تعالی عنه ته د فیلانو شکایت ولېږي او کومک غواړي، سعد رضی الله تعالی عنه قعقاع او عاصم رضی الله تعالی عنهما راوغوښتل او ورته وویل که حالات دغسې دوام ولري ماته او شکست مو حتمي دي، نو د دغو فیلانو یوه چاره وکړئ. قعقاع او عاصم چې د بنو تمیم د قبیلې څخه وه، نو یې د بنو تمیم څخه دوې ډلې جوړې کړې چې یوه ډله د قعقاع سره وه او بله د عاصم سره. اوس نو فیلانو ته متوجه سوه چې باید څنګه او په څه ډول سره یې مخ ونیسو، خو ویلې ده چې ټول فیلان هغه طرف ته حرکت کوي کم چې هغه دوه فیلان پر هغه طرف رهي وي. یعنې د فیلانو په مخ کې دوه فیله وه چې یو سپین او بل خالداره فیل و. دغه فیلان چې هر طرف ته ځي نور ټول فیلان د هغو متابعت کوي او په پسې وي. قعقاع او عاصم رضی الله تعالی عنهما سره وویل که مو د دغو دوو فیلانو چاره وکړه شاید د نورو فیلانو توجه او حرکت غیر منظم او خراب سي. نو قعقاع و عاصم ته وویل سپین فیل یې پر ما او خالداره فیل یې پر تا. دوی د فیلانو و طرف ته ورغله، ویلې ده چې د فیلانو ډېر شدید حفاظت او ساتنه کیږي او فاسیانو د احتیاط لپاره په فیلانو زغرې هم اغوستې دي، حتی که په توره یا نیزه هم ووهل سي تاثیر نه پر کوي. فیلان یې په زغرو داسې پټ کړي دي چې بې له شونډکه او سترګو یې بل ځای نه معلومیږي. نو اوس څه به وکړي او څنګه وارې پر وکړي؟ هغه دوې ډلې چې د قعقاع او عاصم سره وې شاوخوا پر فیلانو راګرځي او فیلوانان مشغولوي. یو وار یې په غوښو ولي، یو وار ورنږدې سي او بیا لرې سي. فیلوانان د هغو سره مشغوله دي. دلته عاصم او قعقاع چې پر اسانو سپاره دي په موقع پسې ګرځي چې کله به وارې پر وکړي. کم وخت چې هغه مناسبه موقع برابره سوه یو دم یې آسان د شا پر دوو پښو ودرول او د اسانو د شاو څخه یې د فیلانو پر سترګو په نیزه وارې وکړه. د سپین فیل په سترګو چې نیزه ننوته لو ناره یې وکړه، ځای پر ځای سره وګرځېدی او بیا د شا پر طرف وځغستل. د پارسیانو په لښکر ننوتی ځغلي او فارسیان تر پښو لاندې کوي، مګر خالداره فیل چې پر سترګو وویشتل سو پر شا ولاړی او د شا پر پښو ولوېدی. قعقاع چې ولیده چې فیل پر ځمکه ناست دی تورې ته یې ور حمله کړه. فیل یې پر شونډک په توره وواهه او شونډک یې ځینې پرې کړ. دغه فیل هم ځای پر ځای سره راڅرخي او بیا یې پر شا وځغستل. د پارسیانو په لښکر ننوتی او فارسیان تر پښو لاندې کوي. هغه نور فیلان هم په دوی پسې دي. ټول فیلان د سپین او خالداره فیلانو تر شا پسې ځغلي او فارسي لښکر تر پښو لاندې کوي. فارسیان وارخطا دي چې زموږ فیلان په موږ کې غورځي. فیلان په ځغستا هغه لوی وجې ته ورسېده چې د فارسیانو د لښکر تر شا وه او فارسیان تر هغه واله راتېر سوي. فیلان دغې وجې ته ورسېده او په واله ګډ سو، څو په دغه واله کې غرق سو. دغه د فیلانو هغه آخري حالت و چې د جنگ څخه په دغه طریقه سره وایستل سوه. هلته نور هم شدید جنگ شروع دی. دا جنگ ډېر عجیب جنگ و چې د مسلمانانو په تاریخ کې پر دوی تیر سوی دی. د دغې ورځې په مثل بله داسې ورځ پر مسلمانانو نه ده تیره سوې. دغه شدید جنگ نور هم دوام لري څو شپه سوه او دغه شپه یې د لیلة الحریر په نامه وبلله. په پخوا کې خو به جنگ په مازدیګر کې بس و، مګر نن نه جنگ بس سوی دی او نه درېدلی دی. د سهار څخه شروع دی او تر اوسه جاري دی. په دغه شپه مسلمانانو خبرې کول پرېښود. خبرې نه کوي، فقط تحلیل او تسبیح وایي او ستمه یې دي چې دغه ستمې ته په عربي کې حریر وایي. او دغه ستمه هم د جنگ د ډېر شدت په سبب داسې ستمه لکه څوک چې بوټي ماتوي او ه ورسره کوي. خو مسلمانانو بوټي نه ماتول، بلکې د تورو وارونه یې په دغه شدت او قوت سره کول چې ورسره ستمه یو. نو ځکه دغه شپه هم لیلة الحریر وبلل شوه.
هر طرف ته چې به دې غوږ ونیوئ بې بل شی دې نه اورېدل. د ماښام د لمانځه پر وخت سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې لښکر دې منظم او مرتب شي، ځکه مسلمانانو ټوله ورځ جنګ کړی و، اوس نو سره پاشلي او غیر منظم دي. نو د دې لپاره چې لښکر بیرته تنظیم او سره یو ځای شي، لښکر پر شا ولاړ چې د نور جنگ لپاره تیار او آماده شي. په دغه وخت کې د فارسیانو لښکر هم د نوې حملې د ترتیبولو لپاره پر شا ولاړ، هغه هم د نور جنگ لپاره آمادګي نیسي چې دغه وخت د جنگ موقتي بندېدل. سعد رضی الله تعالی عنه د لښکر په ترتیبولو مشغول شو او امر یې وکړ تر څو چې زما له طرفه مو څلورم تکبیر نه وي اورېدلی حمله به نه کوو. دغه وخت نو لمر لوېدلی دی خو تر اوسه روښنایي ده. سعد رضی الله تعالی عنه لښکر لیدلی دی. کوم وخت چې سعد رضی الله تعالی عنه اول تکبیر ووایه، خلقو د ضروریاتو په پوره کولو او آماده کولو شروع وکړه. هلته د فارسیانو دا خیال شو چې مسلمانانو په حمله شروع وکړه، نو فارسیان د حملې لپاره را رهي شول. قعقاع رضی الله تعالی عنه ولیده چې فارسیان را رهي دي، ورته مخه شو او حمله یې پر وکړه، ځکه ده لیدل چې هغه را رهي دي او دلته مسلمانانو پوره ترتیبات نه دي نیولي. د ده سره دا فکر پیدا شو چې هغه به راورسېږي او دلته به څوک نه وي تیار چې دوی منع کړي. نو قعقاع رضی الله تعالی عنه او د ده ملګرو چې د بنو تمیم څخه وه پر فارسیانو حمله وکړه. سعد رضی الله تعالی عنه ولیده چې قعقاع بې له اجازې په جنگ شروع وکړه او د امیر او قومندان بې اجازې حمله کول ګناه او د شکست سبب ګرځي. نو سعد رضی الله تعالی عنه د ځان سره وویل اللهم اغفر له وانصره فقد اذنت له وان لم يستأذن، یعنی الهي وقعقاع ته بخښنه وکړي او نصرت یې وکړي، ما ودته د جنګ کولو اجازه کړې ده که څه هم ده اجازه ونه غوښته. سعد رضی الله تعالی عنه پر دې وبېرېدی چې الله جل جلاله وقعقاع ته عقاب او جزا ورنکړي چې بې له اجازې یې حمله وکړه. نو ځکه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه اجازه ورکړه. فارسیان نور هم را دمخه شول، بنو اسد هم بې له اجازې حمله پر وکړه. سعد رضی الله تعالی عنه بیا هغه خپله خبره وکړه او ویې ویل اللهم اغفر لهم وانصرهم فقد اذنت لهم وان لم يستأذنوا. هرې ډلې چې به تر اجازې د مخه حمله وکړه، سعد رضی الله تعالی عنه به دلته د ځان سره اجازه ورته کول. نور لښکر د سعد رضی الله تعالی عنه و تکبیرو ته معتله و، خو هلته د دوو لښکرو ترمنځ دغه کوچنۍ حملې شروع دي تر څو خلقو د ماخستن لمونځ ادا کړي. د ماخستن تر لمانځه وروسته سعد رضی الله تعالی عنه څلورم تکبیر ووایه، نو عمومي حمله او هجوم شروع شو. جنگ شدید شو او تاریکه هم زیاته شو. کم نفر چې د سعد رضی الله تعالی عنه پر شاوخوا ولاړ وه کرار د جنگ میدان ته ورنږدې کېږي، غواړي چې ویني چې څه پېښېږي، تر څو چې سعد رضی الله تعالی عنه یوازې پاته شو. ټول تللي وه، فقط یو کوچنی هلک ورسره پاته و چې عمر یې د 5 کلو په شاوخوا کې و. اوس د سعد رضی الله تعالی عنه سره هیڅوک نشته چې حال او خبر ورته ووایي، یا یې دی رضی الله تعالی عنه ولیږي چې ورته حال راوړي او دی هم د تاریکۍ په سبب شی نه ویني. نو دغه کوچني هلک ته یې وویل ولاړ شه وګوره چې هلته څه کېږي. هلک ولاړی، د جنگ میدان ته ورنږدې شو، جنگ یې ولیدی او بیرته راغی. سعد رضی الله تعالی عنه ورته وویل څه شي دې ولیده؟ هلک ویل خلق مې ولیده چې لوبې یې کولې. سعد رضی الله تعالی عنه وویل دا لوبې نه دي بلکې حقیقي جنگ دی. نو ټوله شپه تر سهاره جنگ دوام درلودی. تاسو دې جنگ ته فکر وکړئ چې هیڅ وقفه او درېدل نه لري، فقط د ماښام او ماخوستن په منځ کې د ترتیب او تنظیم دپاره یوه وقفه راغله او جنگ قطع شو. د سهار د لمانځه څخه شروع او بیا تر لمر لوېدو جنګ وشو.
بیا د ماخوستن څخه تر سهاره دوام لري. د لږ راحت او ناستې دپاره وخت نشته. تاسې فکر وکړئ، ټوله ورځ او ټوله شپه جنګ او له هره طرفه څخه خطرونه دي. په لیلة الحریر کې داسې جنګ او وژنې وې چې نه یې مسلمانانو او نه یې فارسیانو مثل لیدلی. فارسیانو چې بیا په وروسته کې بیان کاوه، هغو به ویل موږ هېڅکله داسې شدید او پرله پسې جنګ نه و لیدلی. څرنګه چې سعد رضی الله تعالی عنه په دغه شپه د هغه مریضۍ په سبب د جنگ اداره په خپله نسوای کولای، نو د جنگ اداره کول او تنظیمول د قعقاع رضی الله تعالی عنه په لاس کې و. د شپې په آخر کې قعقاع رضی الله تعالی عنه د یوې ډلې سره د میدان جنگ څخه د شام و طرف ته ولاړ. هلته یې دغه ډلې ته ښوونې او تعلیمات وکړل او د سپېدو د چاودلو سره یې بیرته د میدان جنگ پر طرف حرکت راوکړ. که څه هم دوی په خپله هغه پخوانی لښکر و، مګر نوي بیرغان ورسره وو. لږ وخت وروسته د کومکي لښکر پر قسم ډله ډله کومک را رهیدي او په لوړ آواز تکبیرونه وایي. دغه کومکي ډلې خلاصېده نه لري. د دغه کومکي ډلو په لیدلو سره فارسیان نور هم وارخطا شول. دا بیا د اعصابو جنګ. دغه کار د دشمن پر معنویاتو او روحیاتو ډېر تاثیر واچاوه. د دشمن روحیات ضعیفه کیږي او د تیښتې وخواته میلان پیدا کیږي. نو د دغه کومکي ډلو په راتلو سره فارسیان نور هم وارخطا کېدل. په خپل منځ کې سره ویل په هغه 12,000 نفرو مو څه نسوای کولی او اوس دغه پرله پسې کومکونه نور هم ورته راځي. فارسیان نه پوهېږي چې اوس څه ورسره وکړي. په دغه شپه کې قعقاع رضی الله تعالی عنه تر خپل تګ د مخه په لښکر کې هم تغییرات راوستلي وو. د لښکر ځایونه یې وربدل کړل. میمنه پر میسره ولاړه وه او میسره پر میمنه ولاړه. قلب شاته او شا مخته سره اوښتي وو. په خپله قعقاع رضی الله تعالی عنه هم په سهار کې د جنګ و میدان ته راورسېد. نن ورځ فارسیان نوي خلک ویني، هغه د پرون او پخواني خلک نه دي. نو خود په فارسیانو کې بیره او وارخطایي ډېر شو. قعقاع رضی الله تعالی عنه هم د فارسیانو پر مخان د دغه بیرې او وارخطایي آثار حس کړ. نو یې په مسلمانانو کې نارې کړ، کامیابي هغه چا لره ده چې یو ساعت زیات صبر وکړي. رښتیا هم ټول جنګونه که سیاسي وي، که اعلامي وي او که حربي وي، ثبات او استقامت غواړي. شکست او کامیابي په آخري ساعت پورې تړلي دي. نو قعقاع رضی الله تعالی عنه چې تجربه کار جنګیالی و، نارې یې کړه کامیابي هغه چا لره ده چې یو ساعت زیات صبر وکړي، ځکه نصرت د صبر سره دی. قعقاع چې د سپرو یوه ډله ورسره وه، خپله حمله د رستم پر طرف شروع کړه. جنګ نه بلکې شدید جنګ تر ماپښینه دوام درلودی. فکر وکړئ، د پرون سهار څخه جنگ شروع دی او تر نن ماپښینه پورې دوام لري. نن ورځ چې د جنگ آخري او څلورمه ورځ ده، یوم القادسیه یې وبلله، یعنی د قادسیې ورځ. د فارس په لښکر کې 2 لوی قومندانان چې فیروزان او هرمزان نومېدل او د لښکر پر میمنه او میسره ولاړ. څرنګه چې په جنگ کې ډېر فشار پر راغلی، د حملو د شدت په سبب شاته تلل. قعقاع ولیده چې د لښکر 2 طرفه شاته ځي. نو یې امر وکړ چې د لښکر پر قلب هم حمله شدیده کړي. او قعقاع رضی الله تعالی عنه په خپله پر قلب حمله وکړه او نتیجه چې په خپله رستم ته ځان ورسوي. واقعا هم مسلمان جنګیالیو د قهرمان قعقاع په مشرۍ وکولای شوای چې د فارسیانو په لښکر کې لار او کوڅه جوړه کړي، تر څو په خپله رستم ته ورورسېده. مګر دلته تر قعقاع رضی الله تعالی عنه د مخه د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو نفر چې نوم یې هلال ابن علقمه ورستم ته ورورسېدی او ویې وژل. د فارسیانو پاچا رستم ووژل شو. دا خبر په فارسیانو کې نشر شو او په تېښته شروع وشوه.
جالینوس چې د فارسیانو لوی قومندان و پوه سو چې د فارسیانو تېښته زموږ د ټول لښکر هلاک او تباهي ده. هلته د لښکر شاته یوه لویه ژوره واله وه چې پر هغه واله یو پل تړل سوی و او فارسیان پر دغه پله را اوښتي وو. جالینوس فورا د یوې ډلې سره دغه پله ته ځان ورساوه او هلته د پله ساتنه کوي. د فارسیانو مات شوی لښکر پر دغه پله اوړي او تښتي. فارسیان پر دغه پله تېرېږي، جالینوس او د هغه ډله یې حفاظت کوي. په دغه وخت کې چې د مسلمانانو لښکر د جالینوس سره په جنگ مشغوله دي، د فارسیانو د لښکر ډېره حصه تر پله واوښته او هغه کسان چې تر پله نه دي اوښتي د ولې پر لوړ او کښته طرف وتښتېدل یا ووژل شو. جالینوس ولیده چې د لښکر ډېره حصه تر پله تېر شو او لږ نفر پاته دي، نو په خپله جالینوس او ملګري پر پله واوښته. د دوی د تېرېدلو سره یو ځای د مسلمانانو د قومندانانو څخه یو نفر چې زهره ابن حویه نومېدی پر دغه پله پسې ورتېر شو او د جالینوس تر شا په پسې دی. د جالینوس د تېرېدلو سره یو ځای زهره پسې ور واوښتو. کفارو ته یې دونه وخت او موقع ور نه کړه چې پل قطع کړي. اوس جالینوس ځغلي او زهره په پسې دی، هغه ځغلي دی په پسې دی. دغه تیښتې او تعقیب د ننه د فارس په مځکه کې پوره 3 ورځې پرله پسې دوام درلودی. یو تښتي او هغه بل په پسې دی. دا خو معلومه خبره ده چې د قومندانانو او پهلوانانو سره به ډېر ښه او روزل سوي اسان وو، نو خود یو په بل پسې نشي ورسېدلی. جالینوس چې خپل مرګ ویني هیڅ نه درېږي او زهره بیا د ده مرګ دی نه ځینې راګرځي، سم په پسې دی. 3 ورځې پرله پسې دغه تیښتې او تعقیب دوام وکړي او په آخر کې پس له دغه عجیبې تیښتې څخه زهره پسې ور ورسېدی او جالینوس یې ووژل. هلته چې کفار تر پله واوښته، د مسلمانانو د لښکر یوه ډله د ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه په مشرۍ په کفارو پسې تر پله ورتېر شو او قعقاع رضی الله تعالی عنه د هغه پاته لښکر په ترتیبولو او تنظیمولو مشغوله شو. خو دغه تر پله اوښتې ډلې د ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه په مشرۍ وکولای شوای چې د فارس په هغه تښتېدلو قومندانانو پسې ور ورسېږي، کم چې د فارسیانو هغه لوی بیرغ ترکي شکابیان ورسره وو. هغه چې د مخه مو بیان درته کړی دی چې 12 متره اوږدوالی او 8 متره ارتفاع او د پړانګانو د پوستو څخه جوړ شوی. نو ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه وکولای شوای چې د فارسیانو دغه عظیم بیرغ ته سقوط ورکړي او په غنیمت یې ځینې واخلي. د فارسیانو هغه لوی بیرغ ولوېدی او دوی سره وپاشل شول. د فارس په مځکه کې شاوخوا وتښتېدل. د فارسیانو په دغه لوی شکست او د مسلمانانو په دغه عظیم نصر او لویه کامیابي معرکة القادسیه پای ته ورسېده. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فورا زیری کوونکی و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي. هلته په مدینه منوره کې به هره ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د عراق پر عمومي او لویه لار د عراق و طرف ته راوتی. د سهار څخه تر ماپښین پورې به د خبر راوړونکي یا پوسترسان انتظار کاوه. خبرونه ورته راتله چې ډېر شدید جنگ روان دی. څرنګه چې په دغه ورځ دا امید چې جنگ به پای او نتیجې ته رسېدلی وي، نو ماپښین هم نه ولاړ، نور هم د خبر راوړونکي په انتظار ولاړ دي. دا خو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عادت او حالت. هلته هغه زیری کوونکی چې سعد رضی الله تعالی عنه را لېږلی دي داسې څوک دی چې تر اوسه یې امیر المؤمنین نه دی لیدلی او فرنګ یې نه پېژني. اوس چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر ښار د باندې راوتلی دي او د عراق پر عمومي لار په انتظار ناست دي، زیری کوونکی راورسېدی او تر عمر رضی الله تعالی عنه تېر شو. عمر رضی الله تعالی عنه پوه شو چې دغه سړی د عراق له طرفه څخه راغلی، نو پسې راولاړ شو. خو هغه سړی یې نه پېژني، رهي دی، خپله لار پسې پوره کوي.
عمر رضی الله تعالی عنہ تر شا پسې ځغلي او ورغږ سړی د کومه ځای راځې؟ سړي ویل د عراق. ویل څه خبر دې راوړی دی؟ سړي ویل فتح. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل الحمدلله. مګر سړی سپور دی او د مدینې منورې پر طرف چټک او چابک رهي دی، نه په چا سر ګرځوي او نه نور حال ورته وایي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تر شا پسې ځغلي او پوښتنې ځینې کوي. په دغه فضا کې مدینې منورې ته ورسېدل او ښار ته داخل شو. په ښار کې خلک و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته سلام ورکړي او ورته وایي السلام علیک یا امیر المؤمنین. زیری کوونکی وشرمېدی ځکه دی سپور او تیز رهیدي. امیر المؤمنین تر شا پسې ځغلي. نو یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویل الله دې در باندې ورحمېږي، زه به دې خبر کړی وای، راته ویلي به دې وای چې زه امیر المؤمنین یم. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل لا بأس علیک یا اخي، وروره پر تا ملامتیا نشته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د قادسیې په فتح ډیر زیات خوشاله شو، ځکه یو خو دغه جنگ د مسلمانانو د هغو لویو جنګو څخه و، او بل په دغه فتح سره د ټوله فارس د نیولو دپاره دروازه خلاصه شوه. اوس د مدینې منورې څخه بیرته عراق ته ځو. د بابل او کوفې فتح کېدل. هغه فارسیان چې د قادسیې په جنگ کې وتښتېدل په بابل کې سره یو ځای شول. بابل د یوه ښار نوم دی. د دغو یو ځای سوو فارسیانو مشر او قومندان فیروزان او د مسلمانانو د مقدمې قومندان چې زهره ابن الحویه رضی الله تعالی عنه پسې ورورسېدی او د دوی سره یې جنگ شروع کړي. خو فارسیانو ته یې په یوه ساعت کې ماته ورکړه. حتی پوره یو ساعت هم نو تېر شوی چې بابل فتح شو. په خپله فیروزان نهاوند ته وتښتېدی او هغه مات شوی لښکر چې د ده سره ورسره و ځینې یې کوفې ته ولاړل او ځینې یې نهاوند ته ولاړل. دغه کوفه دغه اوسنۍ کوفه نه ده، بلکې بل ښار و چې کوفه ورته ویل کېده. زهره رضی الله تعالی عنه اول د کوفې پر طرف پسې رهي شو. هلته یې د فارسیانو د پاته لښکر سره جنګ وکړ. د هغو قومندان ووژل شو او فارسیانو ماته وخوړه. کوفه هم فتح شوه او تښتېدلي فارسیان ټول په نهاوند کې سره یو ځای شول. د مسلمانانو د لښکر د مقدمې قومندان زهره رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د رارسېدلو په انتظار دلته په کوفه کې پاته شو. څو سعد رضی الله تعالی عنه د پاته لښکر سره راورسېدی. سعد، زهره، قعقاع او نور اسلامي قومندانان رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره یو ځای شو او مشوره کوي. ویل اوس د مداینو طرف ته چې د فارس پایتخت دی لار آسانه ده. د اوس دپاره به نهاوند پرېږدو. د فارس پایتخت مهم دی. که پایتخت فتح شو د فارس ټول مملکت ریږدي. نو ټولو قومندانانو پر دې فیصله وکړه چې پر پایتخت به حمله کوو. فارسیان په نهاوند کې سره یو ځای کېږي، مګر مسلمانانو د مدائن د حملې اراده وکړه. فارسیان چې د مسلمانانو په دغه نیت او اراده خبر شوه ډېر وارخطا شوه. که څه هم هغه قواوې چې په پایتخت کې موجودې وې قوي او ډېرې وې، مګر دا هم په هغه اندازه نه وې چې په نهاوند کې سره یو ځای شوي وې. نو خود فارسیان وارخطا شوه چې مسلمانانو نهاوند پرېښاوه او اوس پایتخت ته ځي. مسلمانان د مدائن و حدودو ته ورسېده. مدائن داسې یو ښار دی چې شرقي طرف ته یې هم واله ده او غربي طرف ته یې هم واله ده. د ښار په منځ کې هم واله تېره سوې ده چې د ښار شرق او غرب سره جلا کوي. اوس مسلمانان د غرب له طرفه ورهي دي او د کسرا قصر د ښار په شرقي طرف کې واقع دی چې بیت الابیض سپینه ماڼۍ او ایوان کسرا ورته ویل کېده.
مسلمانان چې د مدائن د ښار و اطرافو ته ورسېدل د هغه ځای څخه یې بیت الابیض ولیدی. د لرې معلومیږي ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه نارې کړه الله اکبر، دا د کسرا سپین کور دی، دا هغه ځای دی چې الله جل جلاله یې د فتح وعده کړې وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل قول کې صادق دی. مسلمانانو د سره یو ځای تکبیرونه ویل. د ضرار رضی الله تعالی عنه په دغه خبره کې وهغه حدیث شریف ته اشاره و چې امام مسلم یې د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مسلمانانو یو کوچنی ډله به بیت الابیض د کسرا کور فتح کوي. نو د هغې وعدې وخت اوس راورسېدی او مسلمانان ډېر خوشحاله چې دغه فتحه د دوی په لاسو سره کیږي او نبوي وعده به پای ته رسیږي. د مدائن محاصره د هجرت په 15 کال د ذوالحجې په میاشت کې شروع شوه. سعد رضی الله تعالی عنه د مدائن پر شاوخوا کلو یا قریو ته لښکرې ولېږلې او هغه کلي بې له جنګه تسلیمېدل. دغه اطرافي خلقو به ویل زموږ سره د جنگي خلقو معامله مه کوئ ځکه زموږ هم کسرا نه دی خوښ، خو هغه موږ پر ځینو کارو مجبوره کولو. سعد رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږه او د دغو خلقو په باره کې مشوره ځینې غواړي چې دغه خلق خو تر اوسه د کسرا سره و او اوس وایي د کسرا څخه مو ښه نه راځي، خو موږ مجبوره وو د ده اطاعت مو کاوه. اوس د دغو خلقو سره څه وکړو؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اصحاب کرامو مشران سره یو ځای کړه او د هغو سره مشوره کوي او ویل دغه خلق جنگي مشر او قومندان نه لري او جنگ هم نه کوي. آیا د جنگي عسکرو معامله ورسره وسي او که د صلح غوښتونکو خلقو معامله ورسره وکړو؟ د اصحاب کرامو مشوره داس وه چې د اهل ذمه معامله دې ورسره وسي، یعنی جزیه دې ځینې اخیستل کېږي او دوی دې پرېښول سي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم و سعد رضی الله تعالی عنه ته ولیکل چې د اهل ذمه معامله ورسره وکړي او جزیه ځینې واخله. دغه خبر چې مسلمانان فقط جزیه اخلي او نور په موږ کار نه لري شاوخوا په ټوله منطقه کې نشر شو او د هر ځای څخه خلق را رهیدي، جنگ نه غواړي، فقط جزیه تحویلوي. نو د مدائن شاوخوا منطقې ټوله فتح شوې، مسلمانانو ته بې له جنګ تسلیم او تابع شوې، بې له مدائن څخه فقط دغه یو د مدائن ښار پاته دی. یزدجرد ولیده چې د اطرافو او شاوخوا خلق ټول د ده څخه واوښته او د ده کومک نه کوي. نو یې د مدائن غربي طرف پرېښاوه، ټول خلق او لښکر تر ولې واوښته، د مدائن شرقي طرف ته نقل شو. د ښار څخه یې ټوله کښتۍ ټولې کړې، حتی یوه کوچنۍ کښتۍ یې لا د ښار په غربي طرف کې نه پرېښول، ټوله کښتۍ یې شرقي طرف ته ورسره یوړې. دا کار یې د دې دپاره وکړي چې مسلمانان د اوښتلو دپاره هیڅ وسیله او اسباب ونه لري. یزدجرد په مدائن شرقي کې خپل قصر ته ولاړی او د ولې پر شرقي طرف یې ډېرې قوي قواوې د دې دپاره ودرولې که فرضاً مسلمانانو د اوښتلو دپاره یوه لار جوړول، دغه قوه به یې منع کوي. مسلمانان د مدائن غربي طرف ته ورداخل شو. په ښار کې هیڅوک نشته، ټول ښار خالي دی، د ښار ټول خلق شرقي طرف ته تللي دي. په ښار کې موجود شیان مسلمانانو په غنیمت واخیسته. مسلمانان غواړي چې د ښار شرقي طرف ته ولاړ شي، خو د دوی سره داسې شی نشته چې د هغه په واسطه تر دغې ولې ورواړي، نه کښتۍ شته نه نور اسباب، او واله دونه لویه واله ده چې مسلمانان نشي تر اوښتلی. اوس نو مسلمانان په داسې ځای پسې ګرځي چې هلته اوبه نسبتا لږ او دوی تر هغه ځای ورواړي. د هغه اطرافي خلقو څخه چې پر جزیه صلح ورسره سوې وه، یوه نفر ورته وویل هلته لرې
په واله کې یو ځای شته چې اوبه یې نسبت و دغه نورې ولې ته لږ دي ګودر غوندې ځای دی که ستاسې اسان او بازي کولی سي نو په هغه منطقه کې ښایي هغه هم په ډېر تکلیف ورواوړي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه عاصم ابن عمر امر کوي چې ته په دغه باره کې معلومات وکړه عاصم رضی الله تعالی عنه د خپلې قبیلې بنو تمیم څخه 80 نفره ورسره ملګري کړه او دغه ګودر ته چې د مداین څخه یو څه لرې و ورغلی واقعا هلته داسې یو ځای و چې اوبه یې نسبتا و نورې ولې ته لږ انسان خو نسي تر پورې وتلی مګر آس په تکلیف پکښې تېرېدلی شي عاصم رضی الله تعالی عنه ملګرو ته وویل څه وایاست هغو ویل په ګډېږو کار د قربانۍ دی یا به تېرېږي یا به غرقېږي عاصم رضی الله تعالی عنه د مخه سو او 80 نفره ملګري یې په پسې سو څو په ډېر تکلیف هغه بلې غاړې ته واوښتل فارسیانو چې مسلمانان ولیده وارخطا سول چې دا خو دا دې تر ولې هم راواوښته نو یې د دغو 80 نفرو د جنګ دپاره لښکر ورولېږي سعد رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د لښکر عمومي قومندان دی یو خو پر هغو 80 نفرو بیریږي چې د فارسیانو په جنګ کې ماته ونه خوري او بل دی غواړي چې د نور لښکر د اړولو دپاره یوه لار پیدا کړي چې لښکر پسې ورواوړي او هغه 80 نفره نه پل جوړولی شي او نه جنګ کولی شي سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې فورا دې ټول لښکر د هغه ګودر و طرف ته حرکت وکړي لښکر ګودر ته ورغلی سعد رضی الله تعالی عنه د ګودر سره ودرېدی نه پوهېږي چې څه وکړي که پوره لښکر و اوبو ته ورواچوي د غرقېدو خطر ورسره دی او له بله طرفه دغه موقع بیا هر وخت په لاس نه ورځي ځکه اوس هلته د رود پر هغه بله غاړه د ساتنې لپاره نفر لري که دوی ور اوړي فارسیان حمله نشي پر کولی او که دوی پسې ور وانه وړي د هغو 80 نفرو د هلاکېدلو خطر شته شاید هغه ټول ووژل شي او دغه په لاس راغلی موقع هم د لاسه ووځي نو د هغه ورسره ملګرو سره یې مشوره وکړه هغو هم د تېرېدلو مشوره ورکړه اوس نو هغه پهلوانان او جنګي قهرمانان چې ښه اصل اسان ورسره دي ممکن پر دغه ګودر ورتېر شي مګر هغه کسان چې آس نه لري یا بیکاره اسان ورسره دي هغه څنګه واوري خبره مضطربه او تشویشي ده مګر د ټولو موجودو اصحاب کرامو نظر داو چې باید ورواوړو نو د قومندان له طرفه د اوښتلو امر وشو اوس پوره کامل لښکر تر دغه رود یا لوی ولې په اوبازي اوړي دا د مسلمانانو جرأت او د جهاد شوق موږ په کشتیو او ګوټو کې بیریږو په طیاره او موټر کې بیریږو مګر د هغو مسلمانانو ټول لښکر آسان خوراکي مواد او اسلحه ټول ورسره دي او باید واوړي خلق اوبو ته ورولوېده او اوبازي کوي دلته نو سعد رضی الله تعالی عنه په دعا شروع وکړه او وایي حسبنا الله ونعم الوكيل والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات يعني زموږ دپاره الله کافي دی او هغه الله ښه وکیل دی په والله الله جل جلاله د خپل دوست نصرت کوي او خپل دین غالبه کوي او خپل دشمن ته ماته او شکست ورکوي په دې شرط چې په اسلامي لښکر کې ظلم او سرکشي نه وي یا دونه ګناهونه نه وي چې پر شو عملو ډېر او غالب وي نو ورونو تاسې ته دې هم دا معلومه وي هر اسلامي لښکر چې پر سمه لار رهي وي سرکشي ظلم او ګناهونه پکښې نه وي هغه لښکر خامخا غالبه کېږي سعد رضی الله تعالی عنه امر وکړ
چې هر دوه نفره به سره ملګري وي. که یوه ته یو څه ورپېښ شوه هغه بل به یې کومک کوي. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ملګری یعنی د هغه سره یو ځای اوښتی. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پر مخ بیره او وارخطایي حس کړ او هغه بیره هم په دې سبب و چې د مسلمانانو څخه یو څوک غرق نشي. نو سلمان رضی الله تعالی عنه و سعد ابن ابي وقاص ته وویل دغه نوي دین لطفا فتا واړوه.